سلامونه خويندې ډیواین د اصل میډوایف وومن سنټر نه بیا تاسو سره په لیک یم. نن د موږ یو خوراکي یو خور موږ ته پوښتنه رالیږلې چې آیا الټراساوند کې موږ کولی شو چې ناروغیانې او یا کمبودیانې د ماشوم چې د مور په بطن کې وي راوي ګورو او تشخیص کړو. نو زه دا وایم چې بلې وه موږ په الټراساوند په ذریعه سره دا یو ټکنالوژي ده چې ډېره پرمختللې ټکنالوژي ده چې د دې په ذریعه سره موږ د ماشوم هر څه کتلی شو. د 11مې اونۍ نه تر 14مې اونۍ پورې د ماشوم مکمله اناتومي د سر نه تر پښو پورې ټوله موږ کتلی شو. د دې منځ کې ارګانونه ټول د بدن په منځ کې کوم ارګانونه چې دي هغه کتلی شو او تشخیص یې کولی شو. او د دې ترڅنګ بل دا ده چې تاسو د پلازنټا تشخیص کولی شو چې پلازنټا چیرې کوم ځای کې ځای په ځای شوې ده، د ماشوم څومره اوبه دي په وجود کې چې دی پکې پروت ده د مور په وجود کې. نو دا ټول شی نه کتلی شو. بل دا چې د ماشوم کومه ناروغي وي هغه ناروغیانې موږ تشخیص کوو او ګوري او وروسته د هغې ښځه موږ دغه ته سپیشلیست ته لیږو روغتون ته. نو خوراکي موږ په الټراساوند په ذریعه سره تاسې اته وړوکي ګوتې او د بدن هر وړوکي غړي کتل کیږي. نو دا یو نورماله معاینه ده. تاسې ډارېږئ مه او که غواړئ چې الټراساوند وکړئ نو تاسې کولی شئ د 11مې اونۍ نه مخکې تشخیصي الټراساوند کولی شئ.